او شپږم سبب چې هغه ډېر ناشنا سبب دی چې انسان غواړي د حوض کوثر نه رب العالمین مال وبرکي نو هغه کار ډېر کوي. هغه دا دی چې په روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اعطش نفسه چا چې د خپل ځان تګي کو په یوم صائب په دې ورځ کې چې ګرمي د وګړه د سخت ورځ ده په دې ورځ کې یو انسان د خپل ځان تګي کو روزي ونیول د رب العالمین د رضا لپاره نو څه به وشي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سقاه الله يوم العطش من حوض الكوثر واذا قیامت په ورځ به رب العالمین چې د تند ورځ ده دا په ورځ به رب العالمین د حوض کوثر نو بور نو که غواړي د حوض کوثر نه لا تعالی بدر کې د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې نو روجي ډیرې نیسا ځکه د قیامت پر ورځ ډیره سخته ګرمي ده د المر به ډیر نږدې راغلی د یو میل په اندازه باندې به د المر نږدې راغلی او رسول الله فرمایي چې فیغرقون بغرقهم دا انسانانو په دې خپلو خولو کې ډوب شي چې دا ګرمي نو دغه ګرمي په ورځ باندې ختماً سړی تږی کېږي تندې راغلي نو چې تنده دې راغلي د تندې دپاره الله یو ځای تیار کړی دی حوض کوثر د نبي صلی الله علیه وسلم په لاس باندې هغه به خپلو امتینو ته اوبه ورکوي که غواړئ چې په دغه ورځ باندې الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې تعالی اوبه درکړي د حوض کوثر نه نو ته روجي ډېرې ونیسه. لکه د ابودردر رضی الله عنه باره کې راغلي وایي کله چې دا وفات کېده وایي دې ژړلې وایي چا ورته وویل چې ابودرده ولې ژاړې وایي ما ابکي علی دنیاکم دنیاګۍ پسې نه ژاړم په دنیا کې رانه یو درې شي نه پاتې کېږي هغې پسې ژاړم وایي کوم دي وایي یو دا دی چې د جمعې به وایي دا اوږدې شپې راشي وایي په دې کې به ما تهجد کول الله ته به مې قیام کو وایي د جمعې د اوږدې شپې به یې خو لیکن ابودرده به پکې نه په دې پسې ژاړم دا غنیمت رانه پاتې کېږي دا مخه رانه پاتې کېږي. او دویم وایي څه پسې ژاړې و دویم دې پسې ژاړم چې نیکان خلک د علم طالبان علما دا په یو ځای کې راټول شوي او یو دینی مجلس به دا مجلس به وي خو لیکن ابودرده به پکې نه وي دې پسې ژاړم او دریم وایي دې پسې ژاړم چې د اوړي به د اوږدې ورځې راشي د ګرمۍ ورځې به راشي وایي په دې کې ما د الله رب العالمین د رضا لپاره روجې نیولې تازانو مې سخت تګی کول الله رب العالمین د رضا لپاره نو د اوړي د اوږدې ورځې به وي خو لیکن ابودرده به پکې نه وي دې پسې ژاړم. نو که غواړې دا موقع ده چانس دی په دې اوړي کې ځان ډېر تګی که الله رب العالمین ته او د روژې ډېر اجر او ثواب دی او به خصوصا د دې میاشتې د شوال د میاشتې دا شپږ روژې دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د رمضان روژه ونیوله د وجې د اجر د ګڼلو نه په دې کې او به دې پسې د شوال د میاشتې شپږ روژې ورپسې کړلې په دې میاشت کې چې وروسته د بوزه کې شپږ روژې نورې ونیولې دا داسې دی لکه د یو کال روژې نیولي دا غوره روژې دي دوشنبه او پنجشنبه دا هم غوره روژې دي چې دا سړی ونیسي ځکه دوشنبه او پنجشنبه اعمال خیږي الله رب العالمین ته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته دا ډېره خوښه ده چې زما اعمال خیږي په دغه ټیم کې زه روژې یم نو دا ما ته ډېره خوښه ده. نو که غواړې چې د قیامت په ورځ باندې په سخته تند او ګرمۍ کې تعالی الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې اوبه درکړي نو سبب یې دا دی او وظیفه دا ده چې ته په دنیا کې روجې ډېرې نیسه چې روجې دې نیولې د رب العالمین د رضا لپاره نو سقاه الله یوم العطش من حوض الكوثر. رسول الله فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله د حوض کوثر نه اوبه ورکړي نو رب العالمین دې د حوض کوثر نه موږ ته د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس باندې اوبه راکړي او رب العالمین دې دغه جام د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې موږ ته نصیب کړي چې موږ ته غږ وکړي چې ای زما امتي راشه او دا جام درواله او د حوض کوثر نه اوبه وڅښه الله دې موږ نصیب کړي.